لغمان والی په مشرۍ د ولایت یو شمېر ادارو مسؤلینو د لغمان پخواني مستوفي د مخخې په مراسمو کې ګډون وکړ. په یادو مراسمو کې چې نن شنبه د غبرګولي په 18 نیټه له غرمې وروسته ترسره شول، پکې د لغمان والی ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، د دې ولایت پخواني مستوفي وحید الله میاخیل، د یو شمېر بېلابېلو ادارو مسؤلینو، د ولایت مقام کارکوونکو او د اصنافو د اتحادیې مسؤلینو او غړو ګډون کړی و. لومړی لغمان والی ټولو ګډونوالو ته د تیر شوي کوچني اختر مبارکي یو ځل بیا ورکړه او مننه وکړه چې نیکمرغه کوچني اختر 3 واړه ورځې په خوشحالۍ کې ولمانځلې. نوموړي زیاته کړه د لغمان مستوفي وحید الله میاخیل د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني په حکم لوګر ولایت ته تبدیل شوی. والی ننګ ویل تغییر او تبدیل د ادارې اصل دی چې د چارو د خطر سره کېدو په موخه ترسره کېږي. ښاغلي ننګ وحید الله میاخیل ته د مبارکۍ ترڅنګ د نوي ماموریت په چارو کې د بریالیتوب هیله څرګنده کړه. وقت تیر کو یعنی واقعا د پایلوټ صاحب نه بعد یو دغه دوره کې د داسې ریفورم راوستل ډېر بنیادي مسایل او اساسات یې کېښول. دا ډېر مهمه وه د دانش او د شخصي شخصیت او دغه بحث کې به انشاءالله دی موږ او تاسې یو ورځ وینو چې دی به یا معین یا به وزیر وي، انشاءالله دا تسلسل به روان وي. ورپسې د ولایت مقام مالي و اداري رئیس مبارک شاه ابراهیمي هم په خپلو خبرو کې وحید الله میاخیل د ښه مدیر ترڅنګ د نیکو اخلاقو لرونکی شخص یاد کړل. هغه زیاته کړه میاخیل د ټولو ادارو سره د ښو کاري اړیکو ترڅنګ خپلو کارمندانو ترمنځ ښه اداري ماحول ایجاد کړی و. په ورته مهال لغمان پخواني او د لوګر اوسني مستوفي وحید الله میاخیل خوښي وښوده چې 11 میاشتې د یو غښتلي علمي ټیم سره یې په ګډه کار وکړ چې بیلتون یې ورته سخت دی. هغه زیاته کړه د پخوا په نسبت د لغمان په عوایدو کې 9% او د منابعو پیدا کولو کې 90% ډیروالی راغلی دی. نو دا راته ډېر د ویاړ ځای دی چې نن تاسې غوندې دوستانو سره دلته ما کار وکړو، ډېر څه مې زده کړو او تاسې د مشورو نه تاسې د دغه نیکو لارښوونو نه بلکې هغه دوستان چې ما سره کاري روابط لرل ډېر زیات ستونزې به وي. داسې نه وه چې د قرلب صاحب نه بعد تاسې ټول شاهدان وئ. خپل وسه خپل کوشش مې کړی دی چې هغه د لغمان حیثیت، د لغمان عزت د ټولو مستوفیانو په کوم چارټ چې دی هغه مرکز کې مې ثابت ساتلی، لار لوړ کړی مې دی. دا چې نن ایمت تقریبا 11 میاشتې پوره کېږي دلته په لغمان کې او په 18 د سرطان کې زه معرفي شوی یم او نن 18 د جوزا دی، نو پوره 11 میاشتې وشوي. جناب والي صاحب په دومره وخت کې که په لنډو کې څو خبرو ته اشاره وکړم چې زر عالم موږ عواید په لغمان کې په کسر کې روانو، ما وشو کولی چې 9% د خپل ټارګېټ نه چې کوم. میاخیل زیاتوي د لغمان مستوفیت د نور ولایتونو مستوفیتونو لپاره یو معیار و چې په دې برخه کې ورسره ډیره همکاري والي ښاغلي محمد آصف ننګ کړې ده. د مراسمو په وروستۍ برخه کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ او د اصنافو د اتحادیې لوري د لغمان پخواني او د لوګر اوسني مستوفي وحید الله میاخیل ته د کړو خدمتونو له امله تقدیرنامې ورکړل شوې.